لومبه خو الله پاک نبی علیہ السلام تدا اعلانونه کوي خدا حضور پاک په واسطه په مونږم په یی مونږتم اوري. الله پاک په دې صورت کې لاول په نبی علیہ السلام د خپل نعمتونو ذکر کړی. ما د سردا خوکل ما د سردا خوکل ما د سردا خوکل او دا هغه وخت کې الله حضور پاک ته فرمایي چې کوم وخت کې په نبی علیہ السلام سره تکلیفونه راغلل، لږ تکلیفونه نه ډېر تکلیفونه. خپل وطن یې پرېښود، د مکې خلکو د رسول حضور پاک ته ضررونه ورسول، د طائف خلکو تکلیفونه ورسول، او چې صحابه ولبه تکلیف ورکو نو دام د پیغمبر علیه السلام دردېدلو، په دې هم حضور پاک دردېده. جنگونه ورسره وکړل، د وطن نه بار ورپسې چکرې د کافرانو ووالې. نو الله پاک چې نبی علیہ السلام فکر من شوی دی او کلم غمجن شوی دی، نو الله په داسې انداز ورته خبره کوي چې ما در باندې ډېر احسانونه کړي. نو د احسانونو نه پس تکلیف به راځي. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. طالبان پې پوهېږي تکلیف به یو وي او د الله تعالی د طرف نه به اسانتیا دوی. دا طالبان په دې پوهېږي هغوی وي دا معرفه معاد شوی ثانیا معرفه نو دا عین اولا شوه، او دا نکره معاص و ثانیا نکره دا غیر د اولا نه ده. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فان العسر بين يسرين اذا فكرته فافرح. نو دا آیت مقصد دا دی حضور الله فرمایي چې تکلیف برازي خو یو تکلیف سره به دوه راحت وي، دو خوشحالی بی. اذا فرغت فانصب، بس تا کار داده چې تکلیف باندې صبر کوا ډبل خوشحالی برازي، او چې کله د عبادتو کو نو زمانہ سوال کوا. اوس دا الله مونږ ته موري هر مسلمان سنا سے تکلیف شتا، تاسو ټول چې ناس یې سره زما نو سنا سے پریشانی او تکلیف هر چاته شتا. چاته به د بدن تکلیفي، چاته به د مال تکلیفي، د چا به بچې نه جوړی، د چا به ښځه نه جوړی، چاته به مالی مشکلاتي، چاته به د ګوند نه تکلیفونه او مشکلاتي، چاته به د تنخواه مشکلاتي، چاته به د افسر مشکلاتي، افسر ته به لاندې د ما تحت مشکلاتي، چاته به د حکومت مشکلاتي. نو مشکلات هر چاته راځي. دا دنیا د جنت نه دی. یو جنت هغه دی چې په هغې کې تکلیف بني، جنت هغه دی چې هغې کې مشکل بني. جنت هغې ته وي چې هغې کې به همیشه خوشحالي وي. چې دنیا وي که نه نو تکلیف په خامخا یې، چې هېڅ تکلیف هم نه نو بوډاوالی غواړو چې دتلی نه دی. دا ملا به دې خامخا را ټیټېږي، دا به خامخا را کږېږي، دې نه خو نشي بچ کېدی. یو بوډا سړی په لاره روان و، ملا یې ټیټه وه، نو د ماشومانو پورې خندل. نو ماشومان ورته وی ماشومان خو روانکاري شیطانانې. نو هغه یو ماشوم ورته بابا وی دا لیندرې په سو اغوښتې را، ملی لکه د لیندر اغونډه شوې وه، را کونټې شوې وه لکه د لیندر په شانتې. نا ماشوم ورته وی بابا وی لیندرې په سو اغوښتې ده. نا بابا ورته وی بچې چې زما وخت لره ورسې خیراتي به یې والې، زما وخت لره ورسې بې پیسو به درته میلو شي، د املا به دې را لینده شي، خیراتي به یې والې. نو چې بل اسم نه نو بوډاوالی غواړو چې ته تللی نه دی. او قرآن کې الله وی لکه لا یعلم بعد علم شیئا، داسې وخت ته سړی ورسېږي چې د ډېرې لوی تجربې نه پس، د ډېرې لوی پوهې نه پس ګډې وډې وي پیسې هم نه خبر. او د داسې بوډاوالي نه دی خدای مونږ له امان راکړي. نو دنیا کی تکلیف لازما نشته بچ کېږي ته نه، خفګان خامخا شته بچ کېږي ته نه. خو د آیت او د دې صورت ته معلومیږي چې د خدای نعمتونه د اول ځان تر مخکې کا. ولی الله رسول الله مبارک د خپل نعمتونه پیش کوي. یاره ما باندې خو ځوانیم تېره شوې ده، یاره ما له خو خدای بچیم را کړي دي، یاره ما له خو خدای روغ صحت هم را کړی و، ما له خو خدای دوه سترګې هم را کړې وې، ما له خو خدای ژبه هم را کړې وه، ما له خو خپې هم را کړې وې، ما له خو د اتیا کاله ژوند له ډوډۍ هم را کړه، د اتیا کاله را لوبه هم را کړې، میلمنو انتظام یې موکه د ښځې او د بچو یې هم را لوکو. نو په دې به تا ته تسلي میلو شي. الم نشرح لك صدرك، رسول الله مبارک تعالی دغه احسانات یو څو ور مخکې کوي. نو بیا به څه وی؟ بیا به چې هو الله پیغمبر مبارک ته فرمایي چې د یو تکلیف سره دوه راحت دی.
او بیا چې کله منځو کې الله چلم د تخی نو تکلیف راوستون کې الله ولري کون کې الله نو بیا به خدای ته سوالو کې اذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب خدای ته ځانو کړهوا الله تمایل شه ولې تکلیف راوستون کې الله تعالی واستې نو ته لرکه پریشانی تا راوستې الله ته لرکه دا رور دا خور دا مور دا خزا دا بچی تا نه جوړ کړی دی او خدای ته به بیماری لرکه د علاج. اوس یو مثال درته خیم. حضرت موسی علیہ السلام د فرعون په دربار کې لوی شو ماشوم او خلکو به ډېر لوی قدر کو خلکو به ډېر احترام او عزت کو ولې به خلکو قدر کو ځکه فرعون په زویوالې نه ولې او ډېر زیات مینه پکولا او د فرعون خزه بی آسیه هغه خو وسره ډېر محبت کو او دون مینه وسره کولا چې په کوم ورځ دی موسی علیہ السلام اومنته او اعلان وکړ چې دا زما زوی دی نو سلور سو غلامانو وینځه آزاد کړل. د موسی علیہ السلام د پیغمبر د برکتنا چې څنګه موسی علیہ السلام د فرعون کورته ورسید د دشمن کورته نو داغه د برکتنا خدای 400 انسانانو ته ازادي ملوړه دونه مینه وسره کولا محبت کو نو چې به بارم ګرځیدو نو چا غږ نشو کولای خلکو به قدر کو عزت کو ځکه فرعون داغه یوازې بادشاہ نو فرعون ته به خدای وي. فلارک یو ځل په یو میدان کې دوه کسه په جګړه د فرعون دی قوم د موسی علیہ السلام په قوم به ظلمونه کول نو دغه د فرعون د قوم سره د موسی علیہ السلام د قوم په سره ظلم کوي زیاته کوي وهي تکیه هغه لکه خو پته وا چې دا خو موسی د فرعون زوی دی مثلا فرعون په زویواله نه ولې او زموږ د قوم خو دې کنه نو چې موسی علیہ السلام ولید نو هغه بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام د قوم سړي ډاډه شو اے موسی راشه سړي مې وای او خلاص مې کته موسی علیہ السلام راغی هغه سړی ته ودا ظلم ولیکه دا دومره پند دی وړي شي چې دی ورته پسر کې دا خو ته ظلم کې دیاته وکي دی به اصل کې د موسی علیہ السلام په قوم ظلمونه کول په بنی اسرائیل زیاتی به وسره کول نو هغه سړی ډاډو هغه ودا خو زمانو کړ دې او خامخا به وړي نو موسی علیہ السلام فطری تور لګ غسنا کو فوکزه سوکی اوچت کو به ښا نه نخرې دې بیل شروع کړې او چې سوکی سنگ ورکو هغه د فرعون قومي پزمکه پرې وته او ساته وته یو سوق سره ته سوته دی وخت لا پیغمبر نه دی او د پیغمبر مقدمات د پیغمبر اله موجود دي د یو پیغمبر طاقت د سلويختو جنتیانو برابرۍ او د یو جنتی طاقت د دنیا د سلو ځوانانو برابر دی نو د پیغمبر طاقت د سلورو زرو ځوانانو دی د بډاګانو نه د مضبوطو ځوانانو د سلورو زرو دی وجنه حضور پاک مبارک د یو ځل یو کافر راغی په مکه کې وی ته پیغمبر وی مونږ خوریدلی چې د پیغمبر لوی طاقت وی یو وی مال په کبډی راشي هغه داسې پهلوانو چې هغه به فارس د روم ته جنگېده به او چاره پرځول نو مال په کبډی راشه اوس به دې پته ولګي که پیغمبر خو ما برو پرځه او که پیغمبر مارو پردولې نو پیغمبر باندې حضور پاک پریشانه چې خدای دې سړي سره سوکما دا خوش که ز په پرزونو وردم نو اخر پیغمبر با په پرزونو خلقو له پکا بډو به وردي او زم زې مثلا او سپینګری ما او ماته یو سړی وجرا میدان ته شو پکا بډی راشي نو زدا خو مال شرم دې رسوایی دا دې خدای دې سره او ټول خلقو لاسونه پړقول شروع کړ چې اوس بری پته لګي او هغه سرور پهلوانو یو لوی وجود یې لرو او طاقتمن اخو بچی سو ورکنو په سړی به سانټېلو وجود نام طاقتمن حضور پاک مجبور شو خدای که انکار کوم خو اوس وای بچی دا خو دروغجن پیغمبر دی که کبډی کوم خو می شرم دی بهر کې په وځه نه مې پرې دی را دی خوښ چې دواړه سره ورمخامخ شو نبی علیہ السلام کې د خپل لاس د غلاس ته مخامخ کو او یو فوټې نه غوندې دی کې ورکړه اخو د سلورو زرو ځوانانو دی کاوه پسړی سانټه وړې دی او د چغې والے التو رسید او په دې سانټو کې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله ایمان راوړ چا ابو جهل وته دا دې څه کرتب وکړ وی قسم په خدای کې انساني زوري د انساني زور نه دی دا بل شان زور دی د موسی علیه السلام ځکه وی چې کته وی یو سوق کې چلې مړ شو نو سوق بویا او زما سوق جدا دی د بشیر جان سوق جدا دی کده دې لسو کا بواما نو اسمنا او که بشیر جان د لاس معمولی غوندم د الله ضروري نو زما په خیال چې په قبر کې به ذکر منکر والو طبيعت جت نه
دا انکیر منکیر مستاسو په جبه وي دا نکیر منکر دی نکیر منکر بهر کې زمارونو خبره مې دې پورې کولا چې موسی علیہ السلام سوق ورکړ سړی مړ شو اوس یو خدای ته پته ده یو هغه د موسی علیہ السلام قومي ته پته ده یو موسی علیہ السلام ته پته ده بل څوک نه دی خبر هغه مړ شو الکه سړی چا وجل دي سو غږ نه کوي الکه دا سړی چا مړ کو دا چا وجل دي تحقیق شروع دي خلا پته نشته سار لا هغه د موسی علیہ السلام قومي بل سره پجاګړه ده دیکي موسی علیہ السلام ولیدا وراشه کنه دا سړی را سره پجاګړه هغه وراشه بس سم چل دی یو له بسوک ور کوي او بس مریبا چې موسی علیہ السلام ورغه ورته وی دا سړی را باندې ظلم کوي بس موسی علیہ السلام متسوک نیخ کا اخو پویشو وته وی دا سکه موسی ما وجنه اوس او هغه سړی چې وتا واس کو داغه د خلینم غلطه وته هغه وی راشه کنه څنګه هغه پرون دراله سړی برابر کړو راشه دا مراله برابر کا بس هغه پېښو چې دا پرونه سړی خو د وجلې دی وی خیو دی پرونه وجو یوس ما وجنه خبر اور رسیدلا فرعون ته چې پرونه خو د وجلو موسی علیہ السلام او فرعون پېښو چې ما کم خوب لیدلو چې کم الک په زمانه بادشاہي اخلي او زمانه بادشاہ د زوال وګرځي بس دا هم دغه الک دی دا موسی دی دا مونږ لوي کا ډیر شو کالو ته تقریبا عمر نږدې بس هغه فرعون میټینګ راوغوښتو چې لکه ماشوم ملوي کډیر شکاله میدان سره وساتو او زه خو په شکی مچ دا هم دا الک دی یو ملک بلې موجه خو خبره راس ښکارا شو او د سره سوکو بټول وې سه بوجلې پکار دا موسی ملک بس ما شوم ملوي کړي بی اسی وی داسې کې راکوټم لوي کړي وی بس که ما شوم دې او راکوټ دې خو زمونږ جنجال هم نه جوړيږي دی وجه بس فیصله کابینه په دیو کا دې وجل پکار یو سړی داسې شارټ کټ کې راتاو شو موسی علیہ السلام لا او ورته اے موسی متعلق مشوره وکړه وجنې دې په باسا ما دل پټ اطلاع راوړه په وباسا بس موسی علیہ السلام دا غدنه فخرج خائفا يترقب د مصر نو لا او زیو پیاده مزل شروع کړي او مدین ته ورسېد مصر نه مدین ډېر لري اوس تکلیف شروع شو کړ هغه موسی چې د فرعون کور کې لوي شو هغه موسی علیہ السلام چې د فرعون وتخبل زوی ویلو هغه موسی علیہ السلام چې د فرعون خزه وتخبل زوی ویلو هغه موسی علیہ السلام چې پروتوکول بوته ملاوي دا هغه موسی علیہ السلام چې نیاز بنتو به تیر کو هغه موسی علیہ السلام چې نه یخلیدل نه ګرم ولیدل هغه موسی علیہ السلام چې خشته جامع او خل اعلی او خشته خوراکونو میوه به خوري بس هغه اوس پیاده روان شو منډي دي چې خدای سبق او موسی مدین ته ورسید تکلیف ملاو شو ګرمي دا په خوب شوي پلارت کړهو دې مور پاتې شو ورور پاتې شو ولې سره اوس بچ کوما چې مدین ته ورسید ډیر ځاستړو زور ودی شپې پیاده مدلو فرعون نو خلاص شو نو چې مدین ته ورسید نو الته یو کیو دا کوینه خلکو ساروی روستي ساروی سیرابول موسی علیہ السلام یو غاړه تکې ناست او الله تعالی سجد کړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدایا زستا خیر ته محتاج یم ګوره چې تکلیف راځي نو بیا الله ته چغاوي موسی علیہ السلام نورستو پیغمبر جوړیږي لیکن محتاج الله ته دی اے زما رب چې کوم خیر او کوم خوشالي مرا کینو زراغه محتاج دارته نه مخصر لراک خدای ما ذا محتاج ګوره اذا فرغت الى ربك فرغب خدای ته تکلیف راشي نو چاته به مایل کیګو الله ته ویر الله نه بل څوک لرکول شي نه ډاکټر به علاج کوي او چې دا ډاکټر په لاس کې په دارو کې دلا شفا الله نه چولې نو دا ډاکټر به د مرګ نه څوک بچ کوي دا ډاکټر دا بیماری به څوک جوړي نو علاج سنت ته کې با ډاکټري دم تعویذ درود لیکن یقین په الله ساته چې خدای جوړون کې ته الله دا ډاکټر په لاس کې شفا تا چي خدای په دې دارو کې شفا وتا چي نو زمون بابا جی الله وبخي هغه به درې کار کوي یو علاج کوي سنت دی او دویم خیرات کوي لګ
او دریم دم وسلام استعمالوي دا درې واړه یو ځای کې نو الله به فایده ورکړي. بهر کیف ډېر ستړی دی او سر ته صادر کې خو او دی غریب سم لاسته او د دنیا خلک دی غپین او وروري په دې بعض علاقو کې او بترخی وي او یا او ډېر جوړي نو یو شریک وي دا غي نه خلک او په منګو کې مړي او سارویم ته سیراب کوي څوک خان سیراب کوي ځان ته اوبر او باسي څوک ګډه چيله څوک منګي خلق لاړل یو دو جنکه دی ومن دونهم امرأتان تزودان اغي سره ګډه چيله دي او هغه ګډه چيله اخوا کوي د دې خلکو نه ځان لکای چې خلق لاړل ابو غتیګ راواغشتو د په سره کې خوده اب غټه تیګه وا لسو دولسو کسانو په پس خوده یو کس بنه شوي خوده او بورقه بدون غټه وا چې لسو 15 شپږو کسانو په شریکه برېستا په دې حوس کې سلګي غوندې او په پاتې وغې دي جنکو ته پرې خوده او ظالمانو دا پی په سر غټه تیګه کې خوده او لاړل موسی علیہ السلام هغه جنکو ته وی ما فتمکما تاسو دلته ست ولاړې وی مونږه به الله ګډه چيله سیرابو چې دا سړی لاړ شي حتی یستر الرعا مونږه دا سړو سره یو ځای نه کوو دا سړی دی پر دی او حیا نه کوي چې دوی لاړ شي هغه نه پس به مونږه دا خپل ګډه چيله او بکاو دې سره نه کوو مونږ یو ځای هغه خو تیګه کې خو د لاړل چې دی ورل لږه غونډه او به بل په ډندو کو منډو کو کې پرېخې وي موسی عليه السلام ته وي اورګه زدل او بر او باس اخو پیغمبري طاقت ترستو پیغمبر جوړيږي مقدمات موجود دي اتیګه په خپل لاس اوچا تکلو اخو کړه او هغه ګڼو کسانو چې کوم بور کرهستا هغه اون خطا او بر او باسي او بار ډندونو کې چې په حوضونو کې جنا کو وي خدای دا څنګه انسان دی هغه بورقه چې لس اته کسانې روباسي په یو کسي روباسي هغه تیګه چې لس دولسو کسانو با خوا کول او دی قای پیسې یوازې کسو چا تکړه او حیانا کم دې مونږ ته ګوریم نه ګر جنا کو ګر چې له خې مضبوطه سیر اپړي نور کله په نسبت زیاته وبو ولا ورکړي او لاړې او موسی عليه السلام اقا د تیګه پس باندې کوي کې تیګه کې خودا او سملاس ډړې ولا ستړې دي او الله نو مقص سوال کوي ور نیکی او کړه نیکی نه پس بیا سوال کوي یا الله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای استا هر قسم خیر ته محتاجم چې کم خیر راکې نو خدای زو ته محتاجم راک دا نه ويم چې دا خیر راکا دا راکا خو زما خدایا مدد وکا پسلګونو میله مزل مې وکا په زرګاو او مدین ته دل ترالما او کور پاتې مور پاتې قوم پاتې ارس پاتې موجنی مې دل تراله سملاس جنہ کې لاړې پلار لا جنہ کې سوک وي د حضرت شعیب علیہ السلام لونوي د پیغمبر اغل لاړې بابا یو ولک دی او مسافر معلومیږي او ډېر عجز دی غریب دی او بے کسب سوک معلومیږي او ډېر پریشان او ستړی دی او بابا د قصې مونږ له ډېر طاقت منم دی مونږ له وبره وسته ګړې چې له سیر اپړې نو بابا ډېر غریب دی ما مونږ سره خېګړو کړه وی بچي ورشه راولې شعیب علیہ السلام لور لاړه ورپسې چې لاړه نو شعیب علیہ هغه جنې موسی علیہ السلام ته وی ان ابي يدعوك بابا مې غواړي چې تا مونږ ته کوم وبرو استراغي مزدوري درکې مونږ له دې ګډه چيله او بکړې مزدوري درکې څنګه دې اجر کما سقيت لنا دې څنګه دې دا مزدوري درکې دا دې ګډو چيلو د سیراب لګون دې بابا مې غواړي موسی عليه السلام غریب کوم ځل باندې ګوري چې ته سر سور تک وېخه جنې مخ کې د موسی عليه السلام ورپسې شو چې بعد راځي د جنې د پرتګلتي نه دانلې اعلان د ښکار نو موسی عليه السلام هغه جنې ته وې اورکه شاته ما په نظر پتا باندې لګي نو مال د شاته आवाज راکوا چې خي طرف ته توشه یا کس طرف ته توشه او جنې خو پوښوا چې دا لکه ډېر ایماندارم دی आवाज طاقتمن نه دی ما خو صرف طاقتمن دي طاقت اشتا دا سړی خو ډېر حیاناک دی ډېر ایماندار دی ور ما ته ګوري خلک اسې به سپردو خود ته ګوري او دی خماله د شانه وا ما ته اشاته مشه خیر پلارتل شعیب علیہ السلام لوره دا جنې شعیب علیہ السلام ته وی دا سړی دی د مونږ لګړه چيله سیراب کړی وی ښا بچی دا کم دی نه رالی سوکے
موسی علیہ السلام وتخټوله قصه وکړه دغه د فرعون چل مې وکړ ما خو سوپر کو سړی مې وجنا عمل شو هغه اطلاع ورسېده او ما متعلق سمن جاری کړ دما متعلق فیصله وکړه اشتهاری مجرم چې د ملک او موسی علیہ السلام چې کله روزي سوی الله چې کله روزي هم د خدای نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمين اے ربا د ظالمانو نه اخلاص کا چې روزي هم سوال کوي رب نجني من القوم الظالمين خدای ظالمانو نه اخلاص کا او چې راسي نو بیا د خدای نه سوال کوي ګوره تکلیف وخت کې بعد خدای نه هر وخت سوال کوي دا باندې بعض خلک یې ربا په سوالونو نه پوره کیږي نو ته خدای سره جنگ کول شي خیر کوا 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 والله به پوره کی ناو تسوي وی فکر مکوا نجات من القوم الظالمين ته خدای دغې نه بچ کړي ښا اس فکر چېونه کې اس پام چېونه کې دلته فرعون بادشاہ نشتا نه دلته هغه لښکر شتا نه دلته هغه رسیدي شي اس فکر چېونه کې اجنه پلاتو یا بتستاجر ان خیر من استاجرت القوي الامين وی بابا دا ځان سره مزدور کې نه مزدور کې دوه صفته پکار دي یو طاقت او یو امانتګر چې خیانت پکې نو دا طاقت منم دی هغه برقه چې توله سو برستا په یو کسې راوېستا او هغه تیګه چې توله سو بوچ توله کته کوله به نو په یو کسې وچته کړه نو یو خدا طاقت منم او بل دا الک ډیر خسړیم دی خیانتګر نه دی تاسو خیانت مختلف قسمونه دي ولی پلارې ضرورت وکړم د مخ پوته نه کتل نو چې پلار ته نه وي او د ما سره خیانت نه کو د مخ پوته نه کتل نو اس فکر چېونه کې تاسو سره به اس خیانت نه کوي نه به مال کې خیانت کوي نه به بیبي کې خیانت کوي او نه به په لونو کې خیانت کوي اس فکر چېونه کې شعیب علیہ السلام پیغمبر دی پیغمبر ته کشف کیږي پیغمبر ته وحی کیږي شعیب علیہ السلام فوراً موسی علیہ السلام ته وای موسی یو کار نه کې ما سره نوکری نه کې که اته کاله دې ما سره نوکری وکړه نو یو لور بدر او کله سترا سره پورا کړې نو ستا احسان وای او اته کاله کدي ما سره نوکری وکړه لور بدر فلش ډیر خلا موسی علیہ السلام وته بس ټیک الله علی ما نقول وکیل زمو استامینس کې خدای او شو خبر دا الله په دې کې حکمت دی اوس ال تکلیف رسید او د فرعون ظالم په محل کې لوید هغه فرعون چې د خدای دعوی کړي وا دلته الله د شعیب علیہ السلام پیغمبر کور تراوست د فرعون د کور نه خدای د پیغمبر کور تراوس هغه کور چې هغه کې د فرعون د خدای دعوه کوي نو الله راوس هغه چاله چې د خدای نیاز بین دی شعیب علیہ السلام دلته خدای راوس ټیکانه ملو شو او تکلیف بیا هم شته کنه اته کاله بعد کې بعض علما وایي چې نه لس کاله پورا کړل چې پورا کړل الوري ورته په نکاح کړه او هغه لوري په نکاح کړه چې سفارش کړو چې دا نظر مزدور کا او شعیب علیہ السلام ولا ولې لونه بلې ګړې چيله مرګ جام بچي داستا شو او زور شبچه په دا ګړې چيله بوزا او زوس لس کاله د تیر شوی دي نو که تخپل مور لزین او استاد څوک نه پیژن زلال شو تا چاته ځان مخایا پر مور سره ملاقات مو کې رور به مو ویني او راځوس بس لس کاله تاسو څه پیژنې چې ته ځان نه خې او زور شو کونټه دنه پرته دا راواله دن کونټه پرتی دی ولې چې د ګړو چيلو په تپانه مانه پر راغورځي ګړو چيلو والا ته کونټه ډېر ضرورت شپون کیته نو چې ګړې چيله د پانه پر راغورځي ورش چې ورغه کونټه راولا اېدا مې راواغښت وېدا کې د بل راواله چې هغه کې خو دا او بل ته لا کې چرو است بیا غوا وېتا ته ما و نه چې دا کې دا بل راواله هغه کې خو دا بل راواغښت چې بل راواغښت چې راغ بیا ما غوا چې سوز له دا کړوي خدای به ځا په قسمت دا ولې وې دا هغه کونټه دا چې آدم علی السلام د جنت نزان سره کوم لسیدونه وروړي او پکې داوا دا ما ته رسیدلې و بس دستا په قسمت تولا ځان سره
بیبي ور سره ده او پلار را روان دي چې پلار را روان دي یو ځای کې پشپر آله زلزل دی طوفان دی او دغه علاقه چې دا کم ځای کې په طوفان او باران راغی دې ته وادي سینا وایي دا کوه تور خوا ده او اتفاق دا دی چې دې وخت د موسی علیه السلام بیبي ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف شروع شو الله دا خودش بیابان دی دا بس کو دا خودش بیابان دی خدایا او باران دی او ساس کی دی او د دې خدمه ماشوم کیږي دې سره اوسو کما دې له اوس ګرم خوراک پکار دی ګرمایش ولا پکار دی یو لري ځای کې رانه ولیدا نو رانا خو هغه ځای کې وي چې کم ځای کې ګوري نو دوی ورځما خدای ته وې زه ورځما او دا اور بلیږي نو تعالی یو شولټه راوړو سسکار مار شغله درلو چې دلته ته اور بل کم چې لګه ګرم شي کدا وته وی موسی دا علاقه مونږ معلومه ده دلته ماران ډیر زیات دا کونټه ځان سره وانه او دا په پانی دی پخپو کا اسنه چې د مار دل ټک درنګي او کونټه وانه موسی علیہ السلام کونټه لاس کې واغی ته پانی پخپو کړي ورغه چې ورغه یو اون دا پاغي اون کې اور بلیږي د تداسه محسوسه ده چې اور بلیږي گیا یا سشیر واغشت لاس کې د خشاک یو شوړه یو شوړه را واغشت او هغه ته داسې ورنږدې کړه او چې دې نږدې کې هغه ته برکیږي دې نږدې کې برکیږي او تو نه کوي او داسې حسن دی پکې چې حیران شم چې خدای دا څه مسله ده په دې سوچ کې دې چې आवाज ورته شو اے موسی انی انا ربک زستاربم خا دستاربه ز اور نیمه فخلعنا عليك پنیو بس انك بالواد المقدس ته کوم ځای ولاړې نن په مقدس مکر دینه پاک ځای بل نشته او د دې نوم تووا دی وادي تووا الته بیبي وی به پانی پخو کا مار لړم دیونو خوري نو په اسباب اعتماد شو دلته چې الله سره ملو شو نو د الله خوا کې اسباب کار نه ور کوي لري کپنه دا ادب هم دا تقاضا ده انك بالواد المقدس او د وادونو تووا ده او چې وی اني انا ربک نو زماو د خدای د خبرو مینس کې فرق دی زه خدای په خلقو خبره په خلقو ما او زما خبره چې تاوري په وخت به اوري او د یو طرف نه به اوري او دا الله خبره به د هر طرف نه اوري او دا الله خبره به یوازې په وخت نه اوري په اندام به اوري ان انت یا رب کم دے کړي یو خوا مخړی کله بل خوا مخړی الله وتوی بلا کونټه دی ورته ها الله وتوی تل عالم نبوت درکړ پیغمبري مې درکړ لا فرعون تا اجه کوم دي دشمن دی التزا هغه ته نصیحت وکړه پنر مې لاول پیګه پنر سختي او سره خیر دې مکو الله داغه په ما بدل پورې دی سلیمه ته وجل دی او زما خو جبل لګین خلی نو مالا مرګره پکار دی وستا مرګره ستارور دی هارون ام استانه مخ پیغمبر کړی دی زه ابد انتظار کوي دا غجب استانه کولاو د فصاحت ډیر دی نو کتا ته مشکل پیخیږي ابد سره مدد کوي الله سلیمه ته وجل دی وته دا کونټه ورده چې کونټه سنگ وګورځول الله ته وجدا خامار جوړ کړ بیبي وته وردل تماران دي کونټه یوسا الله یو درېګه چې دا کونټه نه دل مار جوړ کړ یو وجدا خامار ته جوړ شو نو بس موسی عليه السلام شاته شو او من ډېکړې چې خدای تاسو شو ویلا ته خبرې وونه یې روانه کوتي ول یوسا چې کونټه له څنګه کوتي یوړي مارلا واپس ته کونټه جوړ شو وی دې ګریوان کې لاسو منډه چې وې منډه بارې راوستو رڼا ته شغلې ته خاطه
بیماری نه و د برس مرض شغلې وی واپس یو منډه ټیک شو وی دا دوه نه خو مې درکړو ځای فراوټ زبر مدد ان مع العسر یسرا تکلیف سره سوراحتا دبل الکه تکلیف سره سوراحتا دوا واپس خدای خپل کور تکلی ته مرستو او ولې داسې نعمتونه ورکړل چې ولا خدای پیغمبري ورکړه رورلم خدای پیغمبري ورکړه فرعون نه بچ کو بیبی مولا خدای ورکړه او د شعیب علی السلام غو د صخرم ولا خدای ورکړه او داسې معجزې خدای ورکړي چې داغه په شان معجزې کمی دي مضبوطه معجزې ولا خدای پاک ورکړه اوس ګور ما په خبرو سره څه ده کنه نو تکلیف ورسیږي دا مو آیا چې دا د خدای بدی شمه یاره یو خبره ده تکوم پر نصوصو کې قران سنت پر سنت حدیثو کې عموما او قران کې متا اشاره شتا کله په انسان تکلیف راشي دا د خدای غضب د نیو کې راپاره او کله په انسان تکلیف راشي وې دې سره ګناه راځي او کله په انسان تکلیف راشي وې دې سره مرتبه اوچتي نو زبدا پس په جنم کې دا کم یو دی نو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی په بوادر کې وې دا چې پچا تکلیف راغله د دیو ګوره کې د څه پوزیشن دی نو کدی په دې تکلیف خوشاله او چې خلک له کومه تکلیف راغی چې ګناه مې پیورځي مرتبه اوچتي شي نو چې دې په خوشاله نو دا ردی دلیل دی چې دې سره مرتبه رد اوچتي او کدی په خوشاله نه دی خو یاره پریادونه هم نه کوي تنگم په نه دی وای چې خدای ما جوړ کې خدایا خو فریادونه نه کوي نو دا د ګناه درجه دو ذریعہ ده په دې ګناه راځي او کدی په تنگ دی فریادونه کوي او خدای ذریعہ صحیح کړي ما زمونږ کومه غبل نه کوي پاغه ناراضي او په ما راضي نو پوه شي چې دا د خدای غضب دی نه وکړ نو چې کلم تکلیف او مصیبت راشي د خدای نه بګیلې نه کوي ښا دا به زما ګناي پاغي به خدای رانیس دا به مروانی کړي نو الله به مال کونټه را برای نو دی وخت کې به ته اس فریاد چونه کې خدای دا خدای نه گیر فریاد کوا دا نه وای وای خلک کوي خو فریاد نه مراد دا چې د خدای نه ګیلاونه کې بدر دونه خدای نه ګډي وډي نه خيږي دی باندې الله خپکیږي دقه چلو چې دا موسی عليه السلام کړی دی تکلیف راغ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير رب نجني من القوم الظالمين او خدای ول نبوت پیغمبري ورکو شعیب علیہ السلام ونه پیغمبر اسخر شو او د شعیب علیہ السلام لوري خزا شو او خدای ول معجزه ورکو هارون علیہ السلام وصل خدای پیغمبر رال هارون علیہ السلام خو پیغمبرو مخکې وته الله وحی کړي و ضرور در روان دي او تبار ولاړو او د موسی علیہ السلام استقبال او د خدای د لیکل د لیدلو یو جلکی مولی داغین الوی نعمت بل کم دی یو دلم دا موسی علیہ السلام رستو کو هیتور دلال خدای ول کتاب ورکاو نو سلویخ ورځ په کوه تور کې تیر کړ سلویخ ما الله ته ما تزانو خایا رب ارینی انظر الیک قال لا ترانی ما نشلی دی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني وإذا دې غرت زخپل یو جلک خیمه نو کدی په دې ټینګ شنو ته به مې ویني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا هغه غرت خدای ځان او خو لګوندې یو جلک نو غر ټوټه ټوټه شو لکه درنجو ختم او موسی علیہ السلام بیهوش پریو علماء لیکي عجیب خبره ده علماء لیکي چې دا کم جلک الله دا خپل دی غر تخو نو الله او یو زر پردونه پورې غاړه او یا زر پردی دی پمیاس کې او یا زر او چې د موسی علیہ السلام اونلی د غر ته چې خونو هغه جلک کو بنده تراشی کنه نو دون په موسی علیہ السلام اثر او شو چې د موسی علیہ السلام مخ ته بچا قتل ټینګې دی باندې شو مړ کېده با سلوی خروز موسی علیہ السلام تفسیر دور منصور لیکلی
سلويخ ورځې موسی علیه السلام به په مخ څادر اچاو، بیبي ته هم سلويخ ورځې مخ نه خاو. مه ګوره ماته. او قیامت کې به الله زمون په سترګو کې طاقت پیدا کړي، او جنت کې به الله زمون په سترګو کې طاقت پیدا کړي. نو وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. موږ به خوشاله یو، په خوشاله کې به خپل رب ته ګورو او ملاقات به کوو. الله دې زموږ نصیب کړي. نیک راغی ور سره د هارون علیه السلام او بیبي خپل کور ته بوتله، مور سره ملاقات وشو، مور هم خوشاله شوه. ځکه 10 کاله پس د بچي سره ملاقات کېږي. او نیک ورغی په فرعون باندې دربار ته. څوک زه موسی یم، دا مې ورور دی هارون، مونږ تاله راغلي یو، ما له خدای نبوت را کړی دی، دا پیغمبر دی او ته یو خدای ومنه، ایمان راوړه. الم نربک فینا ولیدا، زمونږ ماشوم نه لوی کړی، سړی دی نه دی وجلی، ته خو زمونږ اشتهاري مجرم یې. کله چې خدای لاس له راوستی پریدم دی چې ته تلا ما ته وی یو خدای ومنه، خدای خو دې ما فرعون ورته وویل، او تلا ما ته په مې ایمان راوړه، سړی دی وجلی دی، خره چې خدای ګوتو له راوستی او تا سره څه دلیل دی چې ته پیغمبر یې؟ موسی علیه السلام ته دلیل غواړي، یو کونټه له ټاک ورکه بس مکه وغورځوله. الا لا شابه کری تبا شما هغه مېره ګټی ځنه ته څنګه خدای او د خدای داوه کې چې د مار نه پوسکې چي او د مار نه منډه ویوس او لاسه ګریوان کې منډه چر وسرماګانې ته خېږي. بس فرعون خو یریدو، موسی علیه السلام کونټه ته ګوت کړي، واپس سم شو. بس فرعون خو یری چې بابا جی ما خو دا زموږ اشتهاري دی او د پانسی کو د لاسو ګوت وړي شي دغه خو تیار کونټه ده او کونټه خو دها مار ده، یو ټکی راکو تباب شب خو یری موسی په دغه فرعون. او خيارو فرعون قوم سره مشوره وکړه چې د سره سوق وي صاحب ته دونه نه پیږي جادوګر دی، د کونټه نه خو جمال جوړي خو جادوګری، لاس نه جرنا خو جادوګری، جادوګران ولا راغون ته مقابله بو شي پته به ولګي. وی موسی ته خو جادوګری بار لس کاله دې تیر کل جادو دې زده کو سره دی او زه د جادوګر راغونډو پته به دی ولګي. موسی علیه السلام ډېر خبر راغون کا په پکم ورځ په د اختر پرز ما دې حکم یوم الدین د اختر ورځ د ډېر خلک د اختر میلې راځي دنیا تماشا وکي. موسی علیه السلام ته پته و چې د به ګټم پرې چې د خلک مسلمانان شي. د اختر ورځ د دنیا راغون نشوا چې نن به د موسی علیه السلام دغه سره مقابله کیږي د جادوګر سره، او جادوګر غټ راغوختل او دا موسی سره دغه چل کې هغه وی سیب دی د کونټیر جوړې مو یو تر پړو نه جوړي، دا هم جوړول شي. وی جوړول شي وی یو وی کومو کټل بیا بسي وی تاسو بس د سېنات ممبران کم د قومي انکم من المقربین، وزیران نه جوړو، منشتران جوړو، د اسمبلی ممبران، د شورا ممبران ما ته بڑی نږدې. صاحب د اختر پر ورځ موسی علیه السلام راغی، هارون علیه السلام یو کس نیم غریب او تر دنیا جادوګر راغی او د دنیا خلق راغی. موسی علیه السلام جادوګر ته القو دا وګرځوي څه کوي نو افیدا عصیهم وحبالهم هغه راغوي سره کونټه وي هغه سره رسېوي اورګه غایت مېر شو. هغه داسې ښکارېدلې یخیل الیه من سحره انها تسعى، یعنی منډه نه والی ماران ته نو جوړ شي، نظر بندي غونډې کړي و نو خلکو ته داسې ښکارېدل لکه چې دا منډه وي. سو کوئی پاره ورکړه، پاره چې ورته ګرم شي نو حرکت شروع. خیر دا پرې دوا بس جادو رسه د سونه ماران جوړ شو. اے وجاءوا بسحر عظیم، قران وای ډېر لوی جادوی پیش کا، لګنه ډېر لوی جادوی ور پیش کړ. موسی علیہ السلام ویری چې دا خو په زرګونو ماران جوړ شو د رسونو دا کونټه خدا چوکونا دا بس چل کېږي د پکې پدامیاس کې ما الله دې ورته کونټه ورته خدای خبره باندې ښا عقل سوي عقل وی چې کونټه لاس نه لرنه کې ولی مار په کونټه واجنه او الله ورته کونټه ورځوا دا خدای باندې دا عقل نه مانی او چې کونټه ورځولا پیدا یتلقه ما یفکون. کونټه خو نمار جوړ شو خو لیواز کړه او چې سونه ماران یو کړو الواقع تیر کړل
او روان شو په فرعون پسې اورېګا چې ورغه فرعون دستونه شروع شو منډي تیزونه دي د تیزونو باران مې لکه خدای ته وګوره شی ونیسا نو دغه برابر وندي دا پیغمبر چې کنه د سره د الله یو طاقت دی دله خدای صبر مور او الله په خپل کار خم کوي ګین انسان لوي کنه چې لګي ور پرې کوي چې دوه درې ټکي ور کړو چې د قصه خلاص شي په بشیر جان او الله دنیا به پیغار کا کړي بهر کیف ساحران جادوگر په جادو پیږي مولا په مولا پیږي او ډاکټر پیږي هغه پوي چې دا جادوگر نه دی بس هغه ټول یې امنت برب موسی آمنا برب موسی او هارون د خپل موسی او د هارون پر رب زمونږ ایمان دی ټول مسلمانان بزرګاو خلک او فرعون خو پیږي چې دا ما خو دا یو په پړشي ختم بشي هغه خپل وې تاسو صلاح کړو مسلاتم کړو انه لکبیرکم الذي علمكم السحر دا تاسو مشر جادوگر دی چلی ته خول او پرې دمم چتا رسول کوم لاس پیدا نه پرې کوم هغه وی مونږ به سوچو چې تم لکه خدای له بلال خبر وګدا بل جمعه کې به ان شاء الله خلاصه کما او زما دا خبره خلاصه څه ده زما دا خبره مقصد دا چې الله منتخی چې فکر مکوي تکلیف پرازي په تکلیف کې د خدای نعمتونو بدن تر مخ کې کوي په خبره خو پیږي کنه او بیا د خدای د نعمتونو نه پس فکر مکوي د یو تکلیف سره به ډبل راحتونه او دا غي نه پس چې تکلیف ځان ته د خدای نعمتونو را مخ کې او دا سوچ راغی د تکلیف ته راحتونه سره ډبل دي نو بیا عبادت وکاو د خدای نه سوال وکا تکلیف په خدای لري کې وګوره موسی عليه السلام ته قدم په قدم تکلیف راځي خدای خوشحالي راوړي قدم په قدم غم راځي او داسې خوشحالي خدای راوړي چې دنیا ورته حیرانه ده رب العالمین دې زموږ مرشي خدای چې څومره بیماران دي ته ول شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه ختم کړي خدای چې څومره پریشان حال دي پریشانی په خوشاله بدل کړي الله موږ د فتنو نه وساته افتونو نه مساته او د حوادث او زمانه نه مساته او ډېر دوستان دا په خبر ریږي او دا نه دا صوت ویل کېږي لری زین سربند